ډېر انسانان په دې فیسبوکونو کې او دغه شان په دې موبایل کې یو بل سره میسج او ټلیفون د دې په رابطه باندې کوي چې سبا کومه روژه ده 15 د شعبان دې دوی راوړي او بعضې اثار راوړي که چا په دې شپه باندې قیام اللیل وکړي دومره اجر دی او که سبا چېرته چا روژه ونیوله نو دومره اجر دی. شریعت مطهره د دې متعلق ویسه خبره کوي چې رښتیا د دې شپې قیام اللیل دومره ثواب لري او دغه شان سبا دا روژه دومره ثواب لري لکه څنګه چې دا خلک بیانوي. راځئ اوس د دې روژې حیثیت وګورو. اول خو په ځای د دې باندې چې دا روژه ونیولی شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې صراحتا د دې نه منع راغلی ده. ځکه موږ په دې لپاره پیدا شوي چې په دې دنیا کې د الله بندګي وکړو لیکن د نبي کریم علیه الصلاة والسلام د سنت او طریقې برابر. حدیث کې راځي ابو داود کې حدیث دی د حدیث رقم دی 2009 ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد ویلی دی چې کله شعبان میاشت نیمایي له ورسیږي نو فلا تصوموا تاسو روژه مه نیسئ. دا خلک ګوره په دې ورځ باندې اوس روژه نیسي دا سبا ورځ او د شپې د دې متعلق به دغه شان منځونه کوي او عبادتونه کوي. دې حدیث کې چې کوم ابو داود کې 2009 نمبر صفحه د حدیث نمبر د ابو هريره سے پر روایت باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې روژې نه صراحتا منع کړی ده. تاسو به دا روژه نیسئ نه. د دې نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام منع وکړله نو لهذا د دې اهتمام کول د سبا ورځې د اسلام په دین کې دا نشته. بل حدیث بخاری او مسلم د هغې کې داسې راغلی دی نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي یو کس دی په تاسو کې د رمضان نه یوه ورځ یا 2 ورځې روژې نه مخکې کوي مګر داسې یو سړی چې په مخکې عمر کې او په مخکې وخت کې د دې روژو اهتمام کړی و هغې به یې کولی شي. الغرض 15 د شعبان باندې روژه نیول د اسلام په دین کې په ځای د دې باندې چې موږ ځان له پې اجر والو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه ښکاره صراحتا منع وکړه. دویمه بعضې خلک دي چې هغه په دې شپه باندې بیا عبادتونه کوي منځونه. د دې منځونو متعلق به دومره خبره وکړو چې په دین د اسلام کې د دې منځونو هېڅ حیثیت نشته. الموضوعات د ابن جوزي 2 جلد 120 نمبر صفحه وروسته به انشاءالله د هغه عبارت نقل کوو. المنار المنیب د ابن قیم صاحب 98 نمبر صفحه ابن کثیر 4 جلد 120 نمبر صفحه صاحب د مشکات حدیث نقل کړی اول جلد 408 او به التا په تغلیق د امام البانی رحمه الله هغه کې دغه خبره ذکر کړې ده چې په دې کې یو روایت دی چې کله د شعبان 15 شو نیمایي شوه نو فقوموا تاسو ودروئ د دې شپه معنا قیام اللیل وکئ او سبا د ورځې روژه ونیسئ. دا حدیث ابن ماجه رحمه الله نقل کړی لیکن د دې سند ضعیف دی جدا. په دې کې راوي دی ابن ابي بصره او هغه به د ځانه احادیث جوړول. لهذا د شپې پکې منځونه رانغله او سبا په 15 د رمضان باندې روژه نیول دا په دین د اسلام کې رانغله بلکې دا روایت ضعیف دی او ډېر انتهایي ضعیف جدا یې ویلی دی. بیا په السنن والمبتدعات اول جلد 144 نمبر صفحه باندې ویلی دی چې د دې 15 په شپه باندې کوم منځونه دي یا دقه شان کومې دعاګانې دي لم تثبت منها شیء هېڅ ثابت نه دی. نو لهذا ما د شپې دعاګانې پکې غواړئ چې مخکې مو غوښتلې نه او ما د شپې پکې په یو خاص طریقه باندې منځونه کوئ او نه سبا د دې ورځې روژه په دین د اسلام کې شته په څه حیثیت باندې چې انسانان یې وکړي. الموضوعات موضوعات الکبرى د امام ملا القاري رحمه الله چې د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه د مسلک یو قوي عالم دی هغه څه خبره ذکر کړې ده. ومن ذلك احاديث صلاه ليله نصف من شعبان. په دې ضعیف روایتو کې یو هغه احادیث دي چې د خلکو د شعبان د 15 د شپې په باره کې نقل کړي دي. به طور مثال یو حدیث دوی راوړی یا علي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم علي له ویلي من صلى چې منځ وکړي لیلة النصف من شعبان د 15 شپه د شعبان باندې 100 رکعاته خو لیکن په هغې کې ذکر ته قل هو الله احد ویلې الله عز وجل به د دې انسان ټول حاجتونه پوره کړي چې په دې شپه باندې کوم غوښتلی ده چې څه حاجت یې غوښتی دی الله عز وجل ورته دا پوره کوي. او بیا ډېر اوږده روایت یې پېښ کړي دي چې دا کار چې وکړي د 80 حورو نکاح ورسره کېږي د هرې حورې دپاره به تقریبا 80 غلامانې. نو بیا ملا القاري صاحب فرمایي چې والعجب تعجب خدا دی کوم یو انسان چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې د علم بوی لري چې هغه دوکشي په دقه شان ګپ باندې او د شپې دا د مانځه اهتمام به وکړي. دا خو دروغ دی دا خو ګپ دی چې د خلکو نبي کریم علیه الصلاة والسلام له پېښ کړي دی چې یا علي که په دې شپه باندې چا 100 رکعاته منځ وکړو نو داسې حاجت به الله پوره کړي دا بیا حورو سره به نکاح وشي او هرې حورې له به بیا تقریبا 80 غلامانې
هغه به دومره بچی راوړي او دا به وکړي او دا. مولا علی قاری صاحب فرمایي چې یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې سنت باندې علم لري او بوی قدر لري، په دشي دروغ باندې دوکه کېږي نه، معنا دا دروغ. او به څه ویلي دي وی په دغه منځونه په دین د اسلام کې تقریبا د 400 سدین را په دې خو د خلکو وځ کړی دي، او کوم ځای کې دي ایجاد شوی د بیت المقدس کې دې منځونه د لپاره به مختلف روایت دي خلکو جوړ کړی دي. په تور مثال من قرأ ليله النصف من شعبان، چا چې د شعبان د 15 په دې شپه باندې زر کرته قل هو الله احد ویلې، هلته به نورم ډیر وګړه احادیث ذکر کړی دي. یو بل روایت د شرا وړي چا چې د شعبان په 15 باندې 14 رکعات منځو کې او په 4 رکعات کې 10 کرته قل هو الله ویلې، نو د لس کسانو په باره کې به دا سړی سپارښت وکړي د لس کسان چې هغه د جهنم د اور لایق دي او اور ورته واجب دی. به ویلي دي چې وغیر ذلك من الاحاديث التي د دین را په دې خو نورم به کې د احادیث ته چې هیڅ شی دغه په باره کې ثابت نه دی، بلکې دا د ځان د خلکو جوړی کړي. الموضوعات الكبرى د مولا علی قاری 313 نمبر صفحه او 311 ادین ورسته به صرف یو روایت المحدث الكبير امام ناصر الدین البانی رحمه الله په خپل الصحیحه کې ذکر کړی دی تقریبا په دریم جلد کې چې صرف یو روایت په دې کې راغلی دی، هغه د شي الله عز وجل ځان راښکاره کې الی خلقه د خپل مخلوق لا په 15 شعبان، یعنی په شپه د 15 شعبان ټول مخلوق له رب العالمین بکنه کوي، خو الا لمشرکین مشرک نه کوي او دغه شنکینګر انسان لا. او به هغه روایت هم ذکر کړی دي، نو په دې کې صرف د رب العالمین د بکنه مسله راغلی ده. لهدا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح احادیثو کې او د صحابه په اقوالو کې د څه خبره څوک نشي ثابتولې چې د 15 په شپه باندې چا د منځونه په دې طریقو باندې وکړه، لکه څنګه چې د علی روایت ذکر کړی دی الله عز وجل به دغه حاجتونه پوره کړي او که سبا د ورځې چا روژه ونیول ولا به دا مسائل پوره کړي شي. دی باره کې چې څومره روایت راغلي هغه ټول ضعیف دي، هغه ټول موضوعي دي، په یو تعبیر باندې د شی وایي چې هغه ټول دروغ جوړ شوی دي په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. نو ټول مسلمانانو له دا خواسته چې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د احادیث نه دا معلومیږي چې په مجلسی د شعبان باندې د روژې نه من راغلی ده، لہذا سبا روژه تاسو منیسئ. او دغه شان په دې کې چې څومره منځونه د شپې په داخله کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث کې هغه منځونه راغلي نه دي، هغه ثابت نه دي، ټول ضعیف روایت دي، منګړت روایت دي، موضوعي روایت دي، نو ځان ته ساتل پکار دي. سبا د ورځې روژه نشته او نن په دې شپه باندې په خاص طریقه باندې منځونه نشته، دغه څنګه چې داخله کوي. الحمدلله موږ تاسو الله عز وجل لوی نعمت قران او سنت را کړی دی چې کوم شی په قران او سنت باندې ثابت امه منل پکار دی. موضوعي روایت لکه څنګه چې امام قرطبي فرمایي فلا تلتفتوا الیها، هیڅ التفات اغله مکوي، نو ځان ته وساتئ، سبا روژه منیسئ او د شپې د منځونه کوي ما په دغه طریقه باندې لکه دا کوم چې موږ ذکر کړو دا ټول ضعیف دي. الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت صحیح بصیرت را نصیب کړي.